د افغانستان د ماتو تر ټولو مهم لاملونه همدا اوس معلوم شول. دا چې څه دي اولې ویډیو ډیره مهمه ده تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته راغلاس ویم. افغان 19 کلانو کرکټ ملي لوبډلې نړیوال 500 جام کې پیل په بري وکړ، خو دغه دوه بریاوې ټول د 2 یا 3 لوبغاړو برکت وه. دا چې د افغانستان 19 کلانو کرکټ ملي لوبډلې روزونکي رئیس احمدزي ویلي وه چې د نړیوال جام سیمي فاینل پورې تللی شي او تر اتلولۍ اټکل کېده، خو خبره اپوټه یعنې برعکس شوه. دې لوبډلې پیل ډېر ښه وکړ. کوربه لوبډله د سویلي افریقا یې ماته کړه، ورپسې دویمه لوبه کې عربي متحده اماراتو ته ماتې ورکړه، له کاناډا سره یې لوبه بې پیله شوه. افغان لوبډله له لومړي پړاو څخه دویم پړاو ته له 5 نمرو او مثبت 2.9 نیدرلینډز ریډ سره دویم پړاو یعنې کوارټر فاینل ته ولاړه. له پاکستان سره لوبه او د افغانانو هیلي. له پاکستان څخه د لوبې ګټل ځکه افغان لوبغاړو ته اسانه ښکارېدل چې 2019 کې د آسیا تنکیو ځوانانو جام سیالیو او آسیا جام سیالیو کې 2 ځلې افغان لوبډلې پاکستاني لوبډلې ته ماتې ورکړې وي. په 2019 کال کې افغان لوبډلې له پاکستان په لوبه هم ګټلې وه او اتلولي له 19 کلانو کم عمره افغان لوبډلې ګټلې وه. نو د تیرې جمعې پر ورځ د پاکستان خلاف کوارټر فاینل سیالۍ کې ځکه د افغانانو هیلې ډېرې تازه او غوړېدلې وي چې افغان لوبډله دا لوبې ګټلی شي. دلته علتونه شته چې ولې افغان لوبډلې پاکستان ته لوبې وبایللې. لومړی دا چې افغان لوبډلې په 2019 کې پاکستان مات کړی و. هغه وخت له افغانستان 19 کلانو کرکټ لوبډلې سره د مجيب الرحمن، قیس احمد، نوید الحق، اکرام علي خیل، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی، بهیر شاه محبوب او یو شمېر نورو پیاوړو لوبغاړو برخه درلوده چې اوس هغه لوبغاړي له دغې لوبډلې سره نه وو. بل په 2013 19 کلانو 500 جام کې افغان لوبډلې 4 مقام اخیستی و او له اسټرالیا څخه یې په سیمي فاینل یا نیمه په لوبه کې ماتې خوړلې وه. په 2013 نړیوال جام کې افغان لوبډلې نیوزیلینډ ته 319 منډې هدف ورکړی و چې رحمان الله ګرباز او ابراهیم زدران پکې له 100 منډو بره منډې ملګرتیا په اوپننګ کړې وه. په مقابل کې نیوزیلینډۍ کرکټ لوبډله په 107 منډو ټوله وسوځېده چې په هغه کې بیا د مجيب الرحمن برکت او د قیس احمد برکت چې دواړو 4 وکټې اخیستې وي. یو لوی علت دا هم کیدای شي چې اوسنۍ 19 کلانو کرکټ لوبډلې لوبې وبایللې چې خورا پیاوړي لوبغاړي پکې نشته، لکه مجيب الرحمن، قیس احمد، رحمان الله ګرباز او داسې نور. دویم علت اوسني لوبغاړي ټول نوي وو، یوازې ابراهیم زدران پکې پخوانی لوبغاړی و چې هغه هم نړیوال جام کې ډېره ښه روان او ښې لوبې وکړي. دغه راز اوسني لوبغاړي ټول نوي دي او د چټکو ویشتنځایونو سره اشنا نه وو. همدا علت و چې ښه ونه ځلېدل او توپوهنه یې تر ډېره بریالی نه وه. دریم علت کمزوري ډګر ساتنه. ډګر ساتنه د لوبې مهم اړخ دی. افغان لوبډلې د پاکستان خلاف ډېره کمزوري ډګر ساتنه وکړه. د پاکستان پر وړاندې لوبه کې عابد محمدي د پاکستان اوپنر توپوهونکي هریره کیچ په 8 منډو وغورځوه او هریره ته یې چانس ورکړ. کله چې یو توپوهونکي ته چانس ورکړل چې هغه لوبغاړی بیا د لوبې اړخ بدلوي او 80% د لوبې واجې په لاس کې اخلي. په تیر کې دا تجربه شوې خبره ده. د 2014 آسیا جام کې پاکستاني ملي لوبډله پوره ایساره وه، خو سمیع الله شینواري له لاسونو د عمر اکمل اسانه کیچ وغورځېد او بالاخره هغه د 103 منډو په مرسته پاکستاني لوبډله بریا ته ورسوله. دغه راز 2019 نړیوال 500 جام کې د انګلستاني مورګن کیچ په کمو منډو ډراپ کړل شو چې هغه 19 سپږیزې بیا ووهلې او په افغانستان باندې ریکارډ جوړ کړ. هریره ته د عابد محمدي لخوا کیچ ډراپ کول او 4 شپې د چټکې منډې وکړي او همدغو منډو پاکستان سره مرسته وکړه چې هغه لوبډله د افغانستان خلاف په 6 وکټو بریالۍ کړي. په وروستو کې محمد هریره د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. پاکستان او هند د فبرورۍ په 4 نیټه د 3 شنبې پر ورځ له هند سره سیمي فاینل کې مخ دی. د لوبې بایللو 4 علت دا دی چې ټوله لوبډله کې 4 لوبغاړي ډېر ښه وو. ابراهیم زدران، شفیق الله غفاري، نور احمد او عبدالرحمن دا هغه لوبغاړي وو چې د افغانستان لپاره مثبتې کارکردګۍ کولې. دلته ختیځ کې د کرکټ ځینې ماهرین او مبصرین په دې اند دي چې افغان لوبډله کې زیاتره لوبغاړي په واسطه راغلي دي او اصلا تخنیکي لوبغاړي نه وو. ودار مینوال وایي چې باید سلیکشن سم شوی وي. 5 علت دا دی چې افغان لوبډلې کامیاب فاست بالر نه درلود او دا سبب شو چې افغانستان د فاست بالرانو له نشتون سره مخ شي.
دا چې د افریقا پیچونه تیز دي نو فاست بالر پرې ډیر بریالی دی خو دا چې شفیق الله غفاري پرې بریالی وي علت یې دا و چې هغه د افریقا وکټ زیاتې وغځولي نسبت اسیایي لوبډلو ته د نورو وچو لوبغاړي سپین بالران سم نشي لوبولی او فاست بالران ښه لوبوي خو دا چې پاکستاني لوبډله بریالی شو او د افغان سپین بالرانو زهرو پرې کار ونه کړ نو مطلب دا چې د اسیا په کچه هند او پاکستان سپین بالران ښه لوبوي او دا چې د پاکستان خلاف لوبه کې د افغان لوبډلې ډیره تکیه په سپین بالینګ وه نو ځکه د وکټو په اخیستلو بریالي نه شول د کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې ته مشوره اوس ماشاءالله په افغانستان کې پیاوړي ماهر مسلکي او با تجربه لوبغاړي زیات دي نو د غوراوي کمیټه باید هغه لوبغاړي په لوبډله کې واخلي چې نهایت تکړه او فطري وړتیا ولري غوراوي باید شفاف وشي غوراوي او سلیکشن باید متوازن وشي بالران الراونډران توپوهونکي او سپین بالران باید ښه دقیق او متوازن انتخاب شي نو قدرمنو مینوالو په دې اړه ستاسو نظر ډیر مهم دی ویډیو لایک کړئ خپلو دوستانو سره شریک کړئ او د همدغسې مطالبو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر بیا ښه وخت